سلامونه، یو ځل بیا ستړي مه شئ. د HTML کورس دا 14 درس ده. دغه درسونه که تاسې نه وي کتلي دا درس حتما وګورئ. د دې نه مخکې هم پلیلیست ته که تاسې راشئ هلته مونږه د HTML مکمل کورس د پلیلیست لرو. دا یاد ده چې دغه درسونه تاسې اول باید وګورئ. نو زه څه کوم، دغه فایل ما چې مخکې درسونو کې ځان سره کار کړی ده هغه ما سره تیار شته ده. دلته زه یو کمنټ اخلم. نن چې مونږ کوم درس وایو هغه د سلیکټ په اړه باندې ده. یو مونږ سلیکټ ټیګ لرو، بل به مونږ وایو چې ریډیو بټن څنګه جوړیږي، د څه په خاطر باندې استفاده کیږي. ګورئ کله چې تاسې د یوزر نه مثلا داسې ډیټا اخلئ چې هغه ډراپ ډاون وي، لکه که اکثره فورمونو کې به تاسې کتلي چې په هغه کې څه وي، کنټري وي، کنټري لیست وي. تاسې پکې افغانستان انتخابوئ یا تاسې بل هیواد پکې انتخابوئ. یا داسې چې تاسو ته درکړي چې کوم پروګرامینګ لنګویج ته غواړئ چې په دې کورس کې ووایئ، نو هغې لپاره تاسو ته لیست درکړی. نو زه څه کوم، د هغې لپاره مونږ یو ټیګ لرو چې هغې ته وایو سلیکټ په نوم باندې ده. ډېر ساده. څه کومه سلیکټ ټیګ اخلم. دا کلوزینګ ټیګ هم لري. زه به دا یو څه زوم کړم. دلته له دې نه مخکې به داسې وکړو چې زه به لیبل واخلم. لیبل خو تاسې پوهېږئ په دې باندې. لیبل به زه واخلم چې تیار مونږ ورباندې پوه شو. دلته له دې لیبل نه مخکې به یو BR ټیګ واخلم او په دې ځای کې څه کوم، دا کلوز کوم. ورته وایم چې سلیکټ ا کورس په دې رقم. په دې ځای کې مونږ چې اټریبیوټ لرو هغه فار ده. فار کې به زه ورته ووایم چې کورس، او دلته مونږ یو ID لرو چې ID کې مونږ کولی شو چې ورته ووایو چې کورس، او نیم کې هم ورته مونږ کولی شو چې کورس نوم واخلو. ګورئ دلته مونږ څه شی لرو، یو بل ټیګ ده چې هغه د آپشن په نوم باندې ده، چې هغه آپشن کې به تاسې څه کوئ، د هر یو کورس نوم لیکئ. څنګه یې لیکئ؟ د هغې لپاره زه راځم آپشن په نوم باندې ټیګ اخلم. دا به کلوزینګ ټیګ هم لري. په دې ځای کې زه لیکم مثلا HTML په دې رقم. دلته په کار دا ده چې مونږ ویلیو په نوم باندې یو اټریبیوټ لرو. دا هم مونږ ته هغه وخت کې پکارېږي کله چې ډیټابیس ته مونږ ډیټا لیږو. ډیټابیس دغه فورم چې دغه نه وړي ځان سره، بلکې دا یې وړي. نو دلته زه څه کوم، HTML ورته لیکم. نو کوم نوم چې تاسې غواړئ چې دلته ولیکئ نو هغه باید دلته هم موجود وي. بل زه اخلم آپشن اخلم په دې رقم او ورته وایم چې CSS، او دلته ورته ویلیو اخلم. ویلیو کې به یې صحیح، ویلیو کې هم تاسې کولی شئ چې CSS ولیکئ. بل آپشن زه اخلم، دلته ورته وایم چې جاوا سکرپټ په دې رقم، او دلته هم ورته ویلیو واخلو او ورته وایو چې جاوا سکرپټ په دې رقم. جاوا سکرپټ صحیح شو. اوس که چېرته مونږ راشو براوزر ته، به زه دا تیار ځان سره اوپن کړم. فولډر ته راځم، دا به زه اوپن کړم. اوس وګورئ دلته چې مونږ سلیکټ ا کورس لرو، دلته که چېرته تاسې اوس کلیک وکړئ دا به ډراپ ډاون کې تاسو ته راخلاصیږي. نو د دې په خاطر باندې چې یو یوزر نه تاسې داسې ډراپ ډاون کې ډیټا واخلئ چې هغه انتخاب کړی شي. ګورئ راځي یوزر جاوا سکرپټ انتخابوي، یا راځي CSS انتخابوي، یا راځي HTML انتخابوي. نو څومره چې آپشن یې تاسې سره وي تاسې کولی شئ چې په دې ځای کې اضافه کړئ. زه راځم بل آپشن اضافه کوم او چینجز هلته ګورو چې راغلي که نه. زه ورته لیکم چې مثلا PHP. که ویلیو یې تاسې ونه لیکئ هم ښکاره کېږي، خو ولې د ډیټابیس په خاطر باندې چې هلته ډیټابیس ته ډیټا لیږل کېږي، نو په کار ده چې ویلیو هم باید واخیستل شي. اوس راځو ریفریش کوو یې، ګورو چې په دې کې مونږ سره PHP هم څنګه شوې ده، اضافه شوې ده. بل زه غواړم چې یو شی تاسو ته اضافه هم ووایم چې هغه ریکوایرډ ده. کله چې تاسې فورم سبمیټ کوئ، سبمیټ بټن په زه به اخر کې جوړه هم کړم، خو بیا هم مونږ وایو وروسته. زه ورته وایم چې انپوټ ټایپ به یې اخلو چې سبمیټ، او دا به زه څنګه کړم، کلوز کړم. نو اوس که چېرته راشو زه به دا ریفریش کوم. اوس که چېرته مونږ سبمیټ کوو، ګوره فورم سبمیټ شو. کوم ځای ته سبمیټ شو؟ د سبمیټ راوټ ته سبمیټ شو.
نو دلته که پام ووي مونږ ورته په اکشن کې څه شی ویلي وو چې دا به کوم ځای ته سبمیټ کیږي، دا به دغه راوټ ته سبمیټ کیږي. نو هغه بیا وروسته چې د پی ایچ پي کې ویل کیږي د دې په اړه باندې. خو دلته زما هدف څه شی و چې تاسو ته دغه د ریکوایرډ په اړه باندې ووایم چې ریکوایرډ چې دا کله چې فورم سبمیټ کیږي نو هغې نه مخکې ورته وایي چې دغه کوم فیلډ چې دا ریکوایرډ د باید ته یې څنګه کې دا یو ځلې ته فل کې. نو ګورئ دلته خو تیار انتخاب و، نو په دې خاطر باندې چې دا موږ نه ونه غوښته. که چېرته زه راځم اوس سبمیټ باندې کلیک کومه، بیرته به راشو دلته حتما دا به ویلیو لري. زه ګورم کلر دی، کلر هم ویلیو لري تیاره ډیفالټ. زه به راشم دلته به یې دا ریکوایرډ کې اضافه کړم. اوس که چېرته یې راځو ریفریش کوو سبمیټ کوو یې ما ته څه وایي چې پلیز فل آوټ دس فیلډ. نو دغه فیلډ چې دا وایي دا ریکوایرډ ده. کلر اصل کې موږ دلته تیار انتخاب شوی ده تور رنګ ورته، یا دلته چې ده دا تیار انتخاب شوی نو په دې خاطر باندې موږ ته نه راخلي. نو کله چې دا فورم سبمیټ کیږي ریکوایرډ د دې خاطر باندې استفاده کوو چې کوم فیلډونه ریکوایرډ وي نو په کار دا ده چې هغه باید فیل شي. ښه نو دا و د سلیکټ په اړه باندې. سلیکټ تاسې کولی شئ چې نور مختلف سلیکټ جوړ کړئ، پریکټس یې کړئ، تمرین یې کړئ ځان سره او ویې کاروئ. بل چې دا مونږ څه شی لرو ریډیو لرو. ریډیو بټن ګورئ که تاسې پام کړئ اکثره فورمونو کې چې وي میل او فیمیل د هغې لپاره چې د یو دانه انتخابیږي، په یو وخت کې یو دانه انتخابولی شو. نو هغې په خاطر باندې زه څه کومه، زه ورته وایم چې انپوټ ټایپ به یې دې ځای کې اخلو دا ځلې څه شی ریډیو. دا به ریډیو بټن ماته جوړیږي. دلته څه کومه نیم یې اخلم. نیم کې به څه کوو مونږه، نیم کې زه جنډر اخلم او دلته آی ډي ورته اخلو جنډر. دلته به داسې وکړو چې میل جنډر آی ډي باید تغییر وي. نو څه کومه فارورډ سلاش په دې رقم. اوس که چېرته زه دا سیف کړمه راځم دلته براوزر کې ګور دا ماته څه شی جوړ شوي دي، یو دانه ریډیو بټن جوړه شوې ده. دا به زه یو بی آر ټیګ هم دلته تیار واخلم چې لږ څه جلا شي سره، او دلته به هم زه بی آر ټیګ واخلم په دې رقم. نو اوس که چېرته راشو دلته دا به ماته لاین بای لاین ښکاره کېږي. خو دې نه مخکې به زه داسې وکړم چې دغه لیبل چې کوم ما جوړ کړی او دا به هم تیار کاپي کړم او دلته به راشم دا به لږ څه زه مخته بیڅمه په دې رقم چې هغه انډنټیشن چې کوم ورته وایو مونږ هغه باید برابر اوسي. زه به دا راشم مخته به یې راوړم په دې رقم، او دلته به دا د سپیسینګ په خاطر باندې لږ څه اضافه کړو. دلته ورته وایم چې سلیکټ جنډر په دې رقم، دا ورته چینج کوو د جنډر لپاره. اوس دلته زه څه کوم، زه وایم چې یو خو میل ده بل فیمیل ده. ویلیو یې راځي چې دې ته یو بل کوم پراپرټي چې ده هغه لرو ویلیو. ویلیو کې زه دلته لیکم چې میل. اوس که چېرته زه راشم ریفریش کوم براوزر مې ماته به څه ښکاره کېږي. دلته که مونږ راشو د دې ویلیو چې اوس ده دا څه شی ده میل ده. په دې ځای کې به راشو زه څه کومه که بل مونږه باید په کار ده چې میل او فیمیل دواړه لرو که نه. نو په دې حالات کې زه څه کوم یو بل دغه هم جوړوم چې انپوټ ټیګ اخلم. انپوټ ټایپ به یې دا ځلې ریډیو نیسو او نیم یې چې ده نیم یې هم په کار ده چې باید سیم ونیول شي دلته. ولې زه درته اوس وایم آی ډي دې ته اخلو، دې ته ورته وایو چې فیمیل جنډر. آی ډي تاسې هر یو اخیستلی شئ او ویلیو کې څه کوم ویلیو کې ورته وایم چې فیمیل، او دا به زه کلوز کړم په دې ځای کې. او راځو اوس براوزر چیک کوو. ګورئ یو ماته څه شی راغی، یو ماته دا راغی بل دا راغی. وګورئ یوزر څنګه پوهېږي چې دا میل ده فیمیل ده. د هغې لپاره تاسې څه کوئ دلته یو به میل واخلو او په دې ځای کې به فیمیل واخلو. راځو یو ځل بیا ریفریش کوو. ګوره په دې رقم راځي ماته. نو اوس که چېرته میل نارینه ده هغه څه کوي میل انتخابوي، که چېرته ښځینه ده نو فیمیل انتخابوي. ګورئ یو وخت کې چې ده یو دانه انتخابیږي. که چېرته مونږ دغه نیم سیم نه وای اخیستی زه راځم دې سره یو اضافه کوم. نو په دې حالات کې څنګه کېږي، په دې حالات کې چې ده دواړه انتخابیږي.
نو دا چې موږ غواړو چې باید سیم وي په یو وخت کې چې د یو انتخاب شي د هغې لپاره موږ څه کوو باید دغه نیم یې چې کوم ده دا باید سیم وي. نو اوس که چېرته زه راځم او دا ریفرش کوم ګوره په یو وخت کې زه کولی شم فقط یو دانه انتخاب کړم. نو اکثره وخت کې داسې فیلډونو ته ضرورت کیږي لکه اوس د ښه مثال ده چې میل او فیمیل مونږ اخلو نو په دې حالات کې باید یو دانه انتخاب شي یا داسې نور ځینې کورسونه وي چې په یو وخت کې یو کورس انتخابوي هغې په خاطر باندې آپشن چې تاسې اچولی شئ ریډیو بټن او څنګه به کیږي هغه یوزر چې دی په یو وخت کې به یو دانه انتخابوي. نو په دې درس کې همدومره بس ده. تاسې به داسې وکړئ چې دغه سلیکټ چې څومره پریکټس کولی شئ پریکټس یې کوئ چې سلیکټ مونږ ټیګ لرو په دې کې چې د کوم پراپرټي چې د آی ډي او نیم لرو او دا ما تاسو ته اضافه وویل چې کله مونږ کوم فیلډ لپاره ریکوایرډ واخیسته نو هغه مطلب یې دا ده چې حتما باید یوزر فیل کړي کله چې فورم څنګه کوي سبمیټ کوي او دلته مونږ پکې آپشن وویلې چې په آپشن کې یو بله پراپرټي وه چې ویلیو باید تاسې حتمي ورکوئ او همچنان دلته مونږ څه وکړه ریډیو بټن مونږ واخیستله چې ریډیو بټن کې مهمه څه شی ده چې باید نیم یې سره سیم اوسي. نو هیله ده چې په درس باندې پوه شوي اوسئ. که کومه پوښتنه لرئ په همدې ویډیو په کومنټ کې ماته ولیکئ انشاءالله زه تاسو ته ځواب درکوم او ویډیو در سره لایک کړئ نورو ملګرو سره مو شیر کړئ.